الرحيم ألف لام ميم رب اشرح لي صدري. سورة سجدہ مکی صورت دا او د مکی هغه درمیانه دور ده توحید او رسالت او آخرت د درې واړو بیان ده پکې او د اعتراضات او نه محمدین ولنا بل ده دا قسم ده دا تفسیر نه ده لفظي ترجمه ده بل ده دا بل د پښتو ولا دا یو څه بس الف لام میم الله پویږي په معنی د دې ټکی تنزيل الكتاب نازل اول د کتاب لا ريب شک نشتا فيه بدی کې من رب العالمین در رب العالمین طرف نه ده ام یقولون ایدی وای افتراه چې کنه دا قران اذان نه جوړ کړی ده بلکې هو اغا الحق حق ده من ربک استاد رب طرف نه لتنذر د دې پاره چې ته ويری قوم ما هغه قوم منه غلط وکړه قوم ما آتاهم چې نظر غله اغویتا ما نفیه ده نظر غله اغویتا من نذیر څوک يرون کې من قبل کتا نوړاندې لعلهم دې د پاره چې اغوی يهتدون پسې خلارشي لار به عمومي الله ولا تعالی الذي غزات خلقا چې پیدا کړی دي السماوات اسماننا والارض واسمکا وما اوغت بينهما چې د دوړو په منځ کې دي فی ستة ایام پشپگ ورځو کې ثم بیا استوا اغا قائم شو علی العرش عرش باندې څنګه چاله شان سره مناسبه ده مالکم نشته تاسو د پاره من دونه سوا د اغنا من ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارش کوونکې افلا تذکرون ایتاسو نصیحت نه قبل وای تاسو دومره نه پوهیږئ یدبر الامر د تدبیر کوي د کارونو د ټولو من السماء د اسماننا الى الارض زمکه طرف ته ان برنا احکامات را لګي ثم بیا يعرج اغخيجي اليه د طرف ته في يوم فغرز کی کان مقداره چې د اندازه د اغه الف سنه د زر کال پوری مما ده غنا تعدون چې تاسو شمیر کوي یو خو هغه د سمایت تر شوی هم ده چې هغه د قیامت باره کې د چابد 1000 سال باره کې وي او داغه دلیل کې سورته حج آیت نمبر 47 و 1000 سال باره کې او سوره معارج کې آیت نمبر آیت میں یاد نه 50000 سال دا ورځه سوره معارج کې 50 زره کاله د سوره معارج باره کې دا او دلته دریم ځل راغله د ایک حج په وصل وختم نمبر آیت نمبر وصل وختم معارج کې 50 زره کاله به ورځوي نو دا باز خو اورایم د کدا چې دا د قیامت هغه وخت وصل وختم آیت حج 47 او معارج کې آیت راته معلوم نه ده 50000 سال ذکر شوی ده نو یو اشاره خدا د قیامت د عمر د پاره ده چې قیامت د ورځ به 1000 سال یا 50000 سال وي او بعض مفسرینو دغه مطلب او معنا اندغه کړی ده او بعض مفسرینو د دې معنا دا هم کړی ده چې الله دی وایي د دې به اعتراض کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ته دمغه چې مسلسل ستا انکار کو او تمغه د عذابونو او د قیامت نه یری دا ولې نه راځي خورای ولا زر چرشی نو الله ورته وایي چې تاسو د دې دنیا د پاره فیصله لکه څنګه چې مخکې الله او فرمایلی چې یدبر الامر من السماء الى الارض دا د اسمان نظمکه طرف ته د دې 1000 سال منسوبه مخکې الله تعالی کړي وی جوړه خټوله دنیا د پاره اخره د پاره شي دا کنه خو 1000 سال مخکې دا فرشتو ته حواله کی چې دا کارونه دي او دې کې کار کول دي نو هغه کې چې کم تاریخ او کم وخت او کم ټیم الله تعالی لیکل دي هغه نه دا بدلی کینه نو تاسو عذاب غواړئ دا تاسو باندې راشي خدا به هغه وخت کې راځي چې کوم مخکې الله تعالی دا فیصله کړی ده نو دا ډول توجیهات کې دلی شي ذالک دا عالم الغیب دا عالم دې په پټو شیونو باندې او شهادت او په ښکارو باندې العزیز ډېر زورور دی الرحیم او رحم کوونکی دی الذي الله غزات احسن چې خسته کل کل شی هر یو شی خلقه پیدائش د هغه وبدا او ابتداء وکړه خلق الانسان پیدائش د انسان من طین د خټینا یعنی پیدائش ابتدا آغاز د خټینا کړه ده
ثم بیا جعل جوړ کړو نسل د من سلاله د خلاصي سوره معارج آیت نمبر 4 ده سوره معارج کې 50000 سال چې ده دا آیت نمبر 4 ده نسل د من سلاله د خلاصي مما اند ابو مهین د سپکو د حقیرنا غندونا یسپکی ثم بیا سواه برابر کړ دا انسان ونفخا او پوکه واچو فيه بده کې من روحه د خپل روحنا وجعل او جوړ کړل لكم د لپاره السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده اذننا قليلا بس ډیر لګما ده غنا تشکرون چې تاسو شکریا ادا کوئ وقالوا دی وای اذا ضللنا هر کلا چې مونږ ورکشو فی الارض پس مکه کې ان آیا بیا بمونږ لفی خلق پیدائش جدید نوی کې بیا منوري وقالو دی وای اذا آیا هر کلا ضللنا چې مونږ ورکشو خاور اریشو فی الارض پس مکه کې ان آیا بیا بمونږ لفی خلق جدید پیدائش نوی کې راشو ان بیا بمونږ پیدا کړل شو بل کې هم دوی بلقاء ربهم ملاقات اخبر رب سرا کافرون منکر دي د اغینا قل ورته وایا يتوفاکم اغا مرکئی ملک الموت فرشتہ د مرګ الذي هغا وکلا چې مقرره کړی شوی دا بكم پتا سباندې ثم بیا الى ربكم استاس رب طرف ته ترجعون واپس بکړل شي ولو تراو کچریت وګوري ازل مجرمون هغه وخت چې ګناګاران ناقصو ټټکړي بي رؤوسهم سرون خپل عند ربهم رب سرا در پوړاندې ربنا وای بدوي ربنا اے رب زمونږه ابصرنا مونږه اولیدل وسمعنا او مونږه واوریدل فرجعنا بس مونږه واپس واستوا دنیا ته نعمل چې مونږه عمل کو صالحا نیک ان موقنون مشکمږه اوس یقین کوون کیو نو بسترګي وګورو نه غنه بعد وای نو الله تعالی ته ایمان بالغیب مطلب ده چې لیدل نه وی اومنه نو الله بخلاصي کړه نو چې دا اوس دی ولید نو اوس وای چې مونږ بیا واستوا ولو شئنا کچریم غختله لاتینا نمغه باور کړي وي کله نفس هر یو کستا هداها هدایت داغه ولكن حق القول ثابت شو خبره مني زما طرفنا لاملأن خامخمغه زبدک کما جهنم من الجنه د پریاننا والناس ود انسانانو اجمعين طولنا ان طول ګناګارنا فذوق بسسکای بما په سبب دهغه نسیتم چې تاسو هیر کړیو لقاء یومکم هذا ملاقات ورته تاسو هاذا چې داده ان بشکمغه نسیناکم هیر کړی تاسو نن ورځي وذوق وسکای عذاب الخلد عذاب د همیشګری بما کنتم بسبب دهغه چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو انما بشک خبر دا بل نه دا یؤمنو ایمان راوړي بی آیاتنا زما آیاتونه باندې الذين كسان اذا هر کلا ذکروا چې دوی ته نصیحت ورکړل شي بها په دې آیاتونو سره خروا نو پریوزي دوی سجدن سجده کوون کی وسبحوا او پاکي بیانې دوی بحمد ربهم فسنا صفات رب خپل سره وهم لا يستكبرون او دوی تکبر نه کوي سجده بیاو کوي تاسو خامخه په معنی باندې ځان پوي کوي چې کله د الله آیاتونه واوري نو خروا سجدا وسبحوا انکم احکامات معلوم شي د الله د آیاتونو کې نو هغه باندې عمل کوي بیا تابع شي هغه د پاره لکه د قران کریم کې دومره احکامات بیان شول د نن د غانو بجانو احکامات بیان شول بل ورځ د پردې احکامات بیان شول د سود احکامات بیان شول مخکې به د غیبت بیان وشي وغیرہ وغیرہ نو الله فرمایي چې په دې کې بهترین هغه د انما یؤمنو ایمان خو حقیقت کې هغه چاره وړي دي چې وایوري او به اومني بیا اومنی تابع شي د لپاره یعنی موږ ټول دا داوا کوو چې قران مانو ټول دا داوا کوو خو الله وای انما خبره دا بل نه ده دا کلمه د حصر ده یعنی دین علاوه بل مؤمن کې دین شي مؤمن خو هغه ده چې واوري نو به اومنی الله دې موږ ته د امانلو توفیق راکړي تتجافا لریدی جنوبهم څټونه اړخونه د دوی یعنی د بشتارونه ملاستی باندې چې اړخ کم لګیږي ته اشاره ده ان المضاجع د خپلو کټونو نه خوابګاهونو نه يدعونا دی بلی دی دعاګانې کوي ربهم د خپل ربنا خوفن پیرا وطمع او په امید سره يرهمي چې الله سزا را نکي تمهمي چې الله به جنت راکي او څټونه لري وي اړخونه یعنی شپې پاتې تهجد کوي ومما او زنه د دوینا اغه دی رزق ومما او اغه نه چې موږ ورکړو رزقنا هم چې موږ ورکړي د دوی ته او د هغه مال نه چې موږ ورکړي د دوی ته ينفقون خرج کوي د اغینا فلا تعلموا بس نه ده په نفس هیڅ یو کس ما په هغه شی باندې
اخفیا چې پټ مقرر شوی دی لهم دوی د پاره